مهر و محبت مادری اگر به خشم مبدل شود شاید اتفاقی بیفتد که در تصور هم نمی گنجد. طالبان پسرش را در برابر چشمانش به گلوله بستند. گلویش را بغض می گیرد و شاید برای نخستین بار ناگزیر می شود در پشت فرمان جنگافزار قرار بگیرد و با گروهی از هراس افکنان به پیکار برخیزد. پسر ریزگل مسئول یک بخش کوچک پلیس در این روستا بود. تا وقت رک برک ما بخوام جون دادی بچگک ما جون مرکش هانی یالن دا بچگک ما همون ما بام بتیم خاک خو تا زنده باشید جون دادی چی کرد امی پستی خرما یالن دادی. ریزگل تنها نیست، دختر و عروسش نیز خودشان را به پاسکو می رسانند و جنگافزار به دست می گیرند. آتشباری آغاز می شود. این آتشباری خشم‌آمیز دمی هم خاموش نمی شود. شاید هراس افکنان دریافتند که دیگر توان رویارویی با این مادر خشمگین را ندارند، اما هراس افکنان دست از جنگ بر نمی دارند و آخرین توانشان را به کار می گیرند. مور جنگ کوي نارنه مو سنگر ته سنگر پرچپا کوي لاړه دغه په خون ته لاړ مور جنگ ور سره مور کوي مرمۍ مور سره سرخولي چنټي مور سره سرخولي نارنجکان مور غورځو وانونه مور غورځول خپل نارنه سره مقاومه کوي چې پرانه سي وسدنی یونس د پیکا ضربې او مرمۍ پر ورولې چې غسرای د سوري کوي باندې پر طالبان باندې دلته په سرای کې ناری ول پر نور چې نارنجک ور غورځو به میاوګم پر وو دې سرایتي ور غورځو دې سرایتي ور غورځو تر لس بجو پورې تر ورس خو پر دولړي پر سنگر چې پر چوا پاکه راکشته سولاد لاندیم دغه پیکا پر وچلو. درگیری تا نیمه های شب ادامه می‌یابد، اما توان ریزگل هنوز هم بلند است. 25 طالب را می‌کشد. طالبان همه بسیار سراسیمه می‌شوند. پر ورسو بجو می زوی شهید سو زه د زوی د شهادت په کیسه کې نسوم چون چې زما سره د افغانستان د خاورې مینه و او د پولیسو مینه را سره و او دا د ملالۍ وطن و د لويشت ما دفاع وکړه نو ما ول چې زه سر ورکوم سنگر نه ورکوم. در گوشه دیگر شوهر ریزگل آتش نبرد را در برابر هراس افکنان شعله‌ور نگه داشته است. میگویند حاضر هستند تا همه خانواده جان بدهند اما نگذارند دیگر پای طالبان بر این بخش برسد. حتی کوچکترین عضو این خانواده هم در این نبرد نابرابر شرکت کرده است. تنها وظیفه‌اش آوردن گلوله به پدرش است. پاکستان مزدوران د بډاګیان د څوک ډوډۍ نور کې څوک په ناس ساتي دوی رزغلي موږ دا سره جنگ کو څوک نو پرج موږ د خاور دی پات راشي موږ وژن موږ جنگ سره کو. کارنامه این خانواده اکنون به نمادی از شجاعت مبدل شده است. به هر سو که بنگری حکایت‌های از کارکرد این خانواده به گوش می‌رسد. برای ولایت فرا، برای در مجموع برای مردم فرا و برای خانواده پلیس افغانستان این حماسه بی‌نظیر است که خانواده از خود نشان داده. طالبان بارها با نظامیان افغان درگیر شدند، اما این درگیری تلخترین خاطره این گروه در ولایت فرا خواهد بود. بسیاری ها زنها را جنس ناتوان می نامند، اما کارنامه ریزگل این گفته ها را یکسره زیر پرسش برد و از توانایی های شگفتی انگیز زن پرده برداشت.